رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. زکل کل تاسو ته قصه بیانوم. فیضی شاعر په ایران کې ډېر لوی شاعر تیر الله تعالی ډېر لوی علم ورکړی. د هغې د قرآن کریم یو تفسیر ولیکئ، ټوله تفسیر کې د قرآن کریم نقطه او ټکی نه کوي استعمال، بغیر د نقاطو د ټکو د قرآن کریم بهترین مقاصد ادا کړو. د هغې نوم یې کښې شوی سواطع الالهام، په دې نامه کې لا د ټکي والا حرف نه راوړی. یو عالم چې په هندوستان کې د فیضي شاعر تفسیر وکاته، نو هغه په دې کې حیران شو چې الله تعالی دې ته څومره علم ورکړی دی، د دې کم قسم ذکاوت دی، د دې کم قسم ذهانت دی. او فیضي شاعر په تصوف کې ډېر زیات و. نو هغه عالم په هندوستان کې ډېر په حیرت کې دی چې الله تعالی دا څنګه انسان پیدا کړی دی، د دې بنده څنګه دماغ دی او د دې بنده کم عقل او کم پوهنه ده. نو د هندوستان څخه په دې نیت باندې را روان شو ایران لا چې زه به یو ځل فیضي شاعر وینم چې دا څنګه انسان دی. دې ته الله تعالی څومره پوهنه او څومره تدبر ورکړی دی چې کله ایران ته راورسېدی نو پوښتنه پر پوښتنه باندې راځي د فیضي شاعر کلي ته یې ځان راورسوی. چې کله کلي ته راغلی نو فیضي شاعر کور یې پیدا کړ. نو دې کور کې معلومات وکړئ چې فیضي شاعر به چیرې. نو هغوی ورته ویل چې هغوی حمام له تللی دی او حمام کې حجامت جوړوي. کله هغه عالم د فیضي شاعر په طلب کې حمام له ورغلی، نو که ګوري فیضي شاعر د حمام په چوکۍ کې ناست دی، دا ژیره خوري. هغه عالم چې دې ته وکتل، د دې فیضي شاعر علم ته وکتل، عمل ته وکتل، د ډېره افسوس سره د دې سترګو څه اوښکې راته وسوې. مره په ډېر تعجب کې ورته هغه ریشمې ته راشي، ورته هغه ته ژیره خوري، هغه ورته بلې ریشمې ته راشم، ولیکن دلې مسلمان نه مې ته راشم. اسلام دا نه دی چې زه ژیره خورم یا نه خورم، دا زما ذاتي عمل دی. اسلام دا دی چې زه چاته تکلیف نه ورسوم، نو زه ژیره خورم ولیکن دلې مسلمان نه مې خراشم، د مسلمان زړه ته تکلیف نه ورسوم. هغه څه ورته وایي هغه عالم، هغه ورته به خدا دل رسول الله مې خراشي، په خدای قسم د مسلمان زړه خو نه زیری، د رسول الله زړه ته تکلیف ورسوي، د رسول الله زړه زیری، د رسول الله زړه زخمي کوي. ما مخکې درته ویل چې کم نوجوان دا په نر پر دې مخ باندې راکشي، په خدای قسم ظاهرا د ده پر مخ دی، په باطن کې د رسول الله پر زړه باندې راکشيږي. چې هغې د دې امت په خاطر باندې څوک او د امت نن د هغې سره کومه وفا ده. د امت سره نورې ټولې دښمنۍ په آتس وې، د امت نوجوانانو د امت نوجوانانو نن په کوم شکلونه جوړ کړي دي، او د امت نوجوانانو نن د پیغمبر علیه السلام دښمني په مخ اخیستې ده. نو ما درته وایي چې بس دی، ډېره وسوه، راسئ الله تعالی ته توبه وباسئ پر دې خپلو اعمالو باندې، د خپل رب سره صلح وکئ، د خپل رسول او د خپل نبي سره وفا وکئ، چې سبا د قیامت په میدان کې هغې ستا د شفاعت بندوبست وکړي، چې سبا د قیامت په میدان کې ستا د هغې د حوض کوثر اوبه په نصیب سي، چې سبا د قبر توره کند ستا دپاره د جنت یو منظره سي، او چې د هغه رقم نکر و منکر تاله راځي، هغې په حالت د خوشحالۍ کې، په حالت د رحب او د اوسایي کې او د شفقت کې ستا سره حساب و کتاب کوي. نو توبه مې نه وکړه، آخر به کله توبه کارو، آخر به د خپل رب سره کله صلح کوو، آخر د خپل رب سره کله قرب و نزدېکت طلبو. نو په دې خاطر باندې د خپل رب سره توبه کول. رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي.